آتش با نام و یاد الله آتش. یا الله. د ایران په دولتي ټلویزیون کې د متحده عربي اماراتو پر بیرغ ډزې. الله. په ایران کې د وسلو د کارونې دا ننداره د منځني ختیځ د نازک او ماتیدونکي اوربند سره هم مهاله ښوول کیږي. متحده عربي اماراتو چې د انرژۍ تاسیسات د ایران د ډرون بریدونو لاندې راغلي سم د لاسه تبصره نه ده کړې، خو د هانا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې دا پیښه خطرناکه او غیر مسؤلانه بللې او غندلې ده. په ایران کې د ماشومانو او ښځو لپاره د ټوپک د کارولو لومړنۍ روزنه په حکومتي غونډو کې ډیره لیدل شوې. د تلویزیون یوې ښځینه نطاق هم ویلي چمتو ده د وسلو کارول زده کړي. زه اعلان کوم چې چمتو یم خپل ژوند د هیواد د خاورې د خلکو لپاره قرباني کړم. ځینو ایرانیانو بیا د وسلو دا ډول کارونې او روزنې غندلي. یو ایرانی لیکلي تاوتریخوالي ته له لمن وهلو ډډه وکړئ. له وسلو سره د ایران د تلویزیون د نطاقانو دا ډول کانې دا په ګوته کوي چې رژیم ممکن خلک د نورو نښتو لپاره چمتو کړي. وقتی فضای عمومی مدام تصویر جنگ و اسلحه رو کله چې په عمومي فضا کې په دوامداره توګه د جګړې او وسلو انځورونه وړاندې شي نو دا په یو نسل کې اوږدمهاله اضطراب او د ناامنۍ احساس رامنځته کوي. د شخړې لپاره غوسه او چمتووالی هڅول کیږي. مورد تشویق قرار میگیره. اخوا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی د ایران لپاره وخت په تیریدو دی چې د سولې تړون ته ورسیږي یا له نویو بریدونو سره مخ شي.